سلمان صاحب ماشاءالله سوشل میډیا دور او بیا एकदम حکمت دا سفر دې څنګه شروع بس هغه جی جنون او ډېر زیات شوق او پرې خودوم نه ډېر زیات کور نم پکې ایشوز رااله بهر نم مسلې کریټ شوې خو من صحافیان په هغه سیس باندې ډېر زیات کار کوو چې کم مې نه موږ ته له 100 روپۍ راځي موږ وایو چې د چا هغه هم ورسو اواز هم ورسو خو چې زموږ د کم از کم د پټرولو دا خرچه لږه بار کېږي طاقت باندې لري داسې افراد موږ له راځي په ذات د خدای مې د قسم چې خودکشي ته تیاری الحمدلله ثم الحمدلله چې دا یو ډبې ورکو الله تعالی ول زندگی ورکړې ده ناسته مودا ز خپل م استعمالوم ما ته وړي دي بیګام هم ته یو ډبې یوړو ډېر زبردست کار کوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو مشتاق علم ما نن یو داسې شخصیت خپل راغلی ما کتا سو کتلی وی نو په سوشل میډیا داسې ډېر سټارانو چې هغوی ته سافټویر هم اپډیټ کولی خو چې کوم دی هغه پته نه لګي چې هغه پروګرامونه ولې شاته شو خو به هر حال ډېر غټ فن دی کولو داسې شخصیت را سره ناست سلمان مردانه چې تعارف محتاج نه دی یو نوم لري یو مقام لري سلمان صاحب څنګه الله خیر الحمدلله سر تاسو څنګه خیریت مو خدای موست ویلکم هر کله درته وایم چې سلمان صاحب ماشاءالله سوشل میډیا دور او بیا एकदम حکمت دا سفر دې څنګه شروع اصل کې سر زه چې کله په 8 9 کلاس کې وم کنه جی نو چونکې یو خورا باندې دوه مشران رونو یو را باندې والد صاحب او زمونږ د کلی ماحول هم داسې سر لګ بیتولې غوندو نو کوم عمر خامخا انسان چې لګ عمر ایج نه کمی نو میچې ورنی عقل کار نه کوي چې بس په کم لاړو نو ډیر زیات براته رورم غوسه کېدو او د کور نه بار به نه را پرې خودم نو والد صاحب راته روټین داسې جوړ کړو چې زمونږ والد صاحب د تقریبا 30 سالو شو په دې نوې اډه کې امامتي کوي نو والد صاحب چې ګم دي ځان سره راوستم الته به سبق ته لګل مجموعات ته او بیا به چې ګم دي ځان سره کې نور ما د وخانه کې زموږ والد صاحب د تقریبا د کلونو داس الحمدلله حکمت چلی او لګیا دي الحمدلله او دا څومره چې تاسو وینئ یا قاری صاحب څه چلی یا زه چلو ما دا ټوټلی زموږ د والد صاحب قاری صاحب د دې مشرور دی دا زما مشرور دي الحمدلله الحمدلله او جی او سلمان صاحب دا خبره بوس لګروست کو سلمان صاحب ډېر د ظالم پروډکټ چې کم دی تیاری ماشاءالله ډېر خلک سوشل میډیا باندې منغو وکتل نو مردان ته مې زلمه غوښته چې سلمان بای له بزما ان شاء الله دا به انټرویو کوم سبا ماشاءالله تاسو ګورئ دا کولې گاډه دیم پیدا کړي دا نورم سټل شوی دی سلمان صاحب ډېر غټ مهنت چې کم دی سوشل میډیا باندې وکړ ډېر منډه ترلې ډېر حالې زلي دا غي وجود چې کم دی الله تعالی یو مقام ول ورکو سلمان بای سوشل میډیا دا چاپی بده وکړي کله بده یو راګیر کو کله بل نو دا څنګه لکه دغه دی اوس پرې خو دا کدا صحیح حساب بس هغه جی جنون او ډېر زیات شوق او پرې خودوم نه ډېر زیات کور نم پکې ایشوز رااله بهر نم مسلې کریټ شوې خو چونکې حوصله مونږ نه بیلله کله کله به پکې سټاپ شو د کور د ډېر دبو د وجې خو بیا به چې کم دی هغه وایي که نه وایي کیړه وونده کې وه بیا به چې کم دی روچت شو بیا به هم هلې ځلې سټارټ کړې نو اوس مې هم نه دي پرېښې کومه ریکارډینګز کومه ځمه جي او جي دا ټیک ټاک ران دی نن سبا ډېر زیات راګیر کړي دا نو داسې حساب یې چې موږ صحافیان په هغه سیس باندې ډېر زیات کار کوو چې کم مې نه موږ ته له 100 روپۍ راځي موږ وایو چې د چا هغه هم ورسو اواز هم ورسو خو چې زموږ د کم از کم د پټرولو دا خرچه لږه بار کېږي نو زه ټیک ټاک نن سبا ډېر ګزاره حال ارنینګ ورکوي چې بس خرچه پې بار کوو نو ټیک ټاک کو چې کم دی هغه سو ګوري کم چې مطلب لکه اوس مثال که تاسو وګورئ نو تاسو فیسبوک استعمالوئ تاسو به ټیک ټاک ډېر نه یوز کوئ خو یو ټیک ټاکر سړی چې کم دی به عام کس ګوري عام پبلک به ګوري چې کم سړی ټیک ټاک یوز کوي یا به ټیک ټاکر پیژني نو په دې وجه باندې موږ د ټیک ټاکر انتخاب کوو د فیمس ټیک ټاکر جی حکمت سید انتخاب د څنګه وکړو بیا دا باز ادویات ګورم چې ډېر خلکو ته ډېر غټه پیدا ورسوله او فیډبیک هم د ډېر خرال نو دا راته وایي دا حکمت سیستم دا څه دي تاسو سره دا څه پروډکټ ملایي موږ سره خو جی هر قسمه پروډکټ دی لکه مطلب چې چاته سم مسله د الحمدلله شفا ورکول ولا الله ذات دی بس یو کمزور غوند وسیله منګیو حکمت څنګه را لمنو زه حکمت د ډیر ټایم نم تاسو چې ما څنګه اوس میډیا ته مکل وروړو نو په 2022 کې چې کوم ما میډیا ته وروړو په 2022 کې یو ویډیو ما کړو هغه ټایم کې اقرب ډیر زیات مشهور عدنان ازما د وخانی تر غلې په هغه بیا ما یو ویډیو کړو هغه نه بیا د حساب وشي چې پای کې موږ یو خبره کړو چې د اتوار پروز به موږ دوايي نه فری ورکو نو ټوټلی به د اتوار پروز خلک راتله نه بازار فری دوايي ورواله سي
غوسه شوی راته نو راته وي دا ته څه کېده خدای مسلمان وي کنه جی او جی بس بالکل جی بس هغه ټایم نه بس هغه سوشل میډیا هغه سره باندې بند کړل چې لکه ایڈورټایزمنت باندې حکمت نه کې بیا چې کم دی وخت تیریدو په 2025 سٹارټ کې چې کم دی زما رور د حکمت میډیا ته وروړو نو ما چې اوس دروړو نو مې بي چې ما ته به مو سکسس راکړي اجازت به راکړي چې هغه ته اجازت ورکړو والد صاحب ته مې جو سو کوم مې تاسو سوای بس هغه راته وي دا دلته ډیوټي کوي التم ډیوټي کوي دا ویم برانچ دی او اجازه ته راته کو چې بس اوسه میډیا ته وړي شنو میډیا ته مروړي چې اوسه په میډیا ښکارا کوي دلته زمونږ د کتونکو ته کم پروډکټ چې کم زمونږ د خلکو ته فایده او ضرورت او مطلب خوالي طرف ته اطلاع شي زمونږ 15 پروډکټ دا سری چې هغه الحمدلله ثم الحمدلله خلک ته مطمئن دي او بذات خود صرف او صرف د جړی بوټي نه تیار شوی دی او منګه تیارو زمونږ د والد سیم نه دی یو پدې کې د فولاد چې دا فولاد شربت په وینه کې لکه د یو انسان کمزوري ده او تکاوت پر راځي کمزورتیا دا وینه کمې ده پکې نو دا وینه سیوا کوي دا په وینه کې کار کوي بیا ورپسې شربتي پودینه ده شیخ ادریس عبد الله وبخي هغه به اکثر په دلاره تیریدون رنګ به کوي هغه شربتي پودینه روباسا الله دې ولا شفا ورکړي ها جی جی دا جناب محترم شیخ ادریس الله تعالی دې جنتونه نصیب کړي جنتی دې ان شاء الله دا غوي استعمال کړي حجي مال بیا داغه د خاطر مې خپل کوي تکړه تکړه علماء مفتی ندیم صاحب دا وړي استعمالي الحمدلله اکرام الحق صاحب چې کم دی دا شی دغه کړی دی نو الحمدلله رزلټ ډیر خپل ورکی پای کې چې کم دی لکه دا په میده کې کار کوي لکه اوس مثال اسلام میده کمزور ده او ته ور چې خوراکو کم نو خوراک چې کم دی مطلب جذب کیږي نه مطلب په میده باندې جمع کیږي یا په میده باندې بوج راولي د دې چې ان شاء الله دوه ګوټه کې کلیر کیږي با یو سړی ته وي هغه ویره زماړه بن کیږي لوګ راتنه لګي چې د دې نه دوه ګوټه کې ان شاء الله لوګ بوتل لګي بیا بنختی لګیا وي یو سړی په دې خېټه کې پیچس درد غونډه کې راځي ان شاء الله د دې نه یو بوټ کې نو دا پیچس درد به ان شاء الله ختميږي پکې وسره موږ چې کم نه بیا یو قلبي سیرپ لانچ کړی دی دا قلبي سیرپ د داسې شربت ته چې د زړه کم والونه دي ابن شي کولاوي ماشاءالله الحمدلله ثم الحمدلله او په ګارانټي سره به کولاوي بل په دې رګونو کې کار کوي دا رګونه چې بند دي کنه دا څومره رګونه دي په وجود کې او بل ارق النساء کې کار کوي ارق النساء کې ډیر زیات ښه کار کوي او وسره چې کم دی بیا موږ یو کریلا شربت تیار کړی دا خالص مخلص صرف شوګر را کمای چا څومره هاي شوګر ان شاء الله د یو سیرپ د استعمالولو سره به هغه ټیسټ کوي په ګارانټي سره به دا شوګر را کمیږي ان شاء الله د الله په فضل او کرم سره الحمدلله الحمدلله او جی خلک ډیر کټ علاجونه کوي به ډاکټرانو مرته شوګر چې کم د حاتمه علاج نشته دی دلته ان شاء الله حاتمه کیږي د سره ان شاء الله قدرتی جړی بوټي دي جی نو چې الله تعالی یو سیس پیدا کی خود سم مقصد د پاره به پیدا کړي کنه دا قدرتی جړی بوټي دي جی په دې کې صرف جړی بوټي استعمال شوی دي جی فیک نمبر زمونږ ډیر چلیږي او بیا زمونږ والد صاحب او بیا د خاري صاحب د لاس نه چې کوم رخصت هغه بس ورونه او بل والد صاحب د نو یو کور کې دا سیستم تیاریږي هغه د شاهي کوشتا شهید دا سه کوشتره چې ستا په دې پټو کې د مټ پټ نه شاتم لا په دې باندې درد یا په دې کندو کې درد دي په دې کې کار کوي په مردانه طاقت کې کار کوي چې لکه مطلب ټایمینګ دې کم دی یا د ډیلاپن دی یا پرفورمنس خنه شکول یا خواهشات ته ناراضي یا د بچپن نسل کې مثلا یا بچ د جې د دوه د وجود ډیر زیات ایشوز راځي یو هغه چې لکه انسان پکې پاتې کیږي او به ټیک نه دا غي د وجه لکه مطلب سعودي عرب شو دا سپنډې شو دا غوبوله قبل چې کم دی مردانه قوت کمزوري کیږي کمزورتیا راځي دویم چې کم دی شوګري د شوګر وډمبي اٹیک چې کم دی د مردانه طاقت باندې داسې افراد مونږ لرازي په ذات د خدای مې د قسم چې خودکشي ته تیاری الحمدلله ثم الحمدلله چې دا یو ډبه ورکو الله تعالی ول ژوندۍ ورکړي دا الله ول ژوند ورکړي سور کې به خوشاله الحمدلله داسې پرفورمنس کوي کالو کې ها څنګه چللې وی لکه چې ګفټونه زو کراوډي کنه دا بس دغه راتلو په ذات د خدای مې د قسم د عمان نه یو کس راتلو او هغه یو سیس چې کوم دی استعمال کړو او تاسو د گیفت خبر وکړو دومره ډیر پرفیوم وروړو مو ته صرف د پرفیوم شو کې مو دومره ډیر پرفیوم وروړو بیا مې سمرګرو ته ورکوس نه یو خو به مال ساتلې کوم جی جی بالکل گاڑی کې وفروت بالکل بدر کب جی بالکل گاڑی هغه لکه سلمان بھائی زما ته کیمرامین هم سلمان دی هغه به درالې صحیح جی جی ان شاء الله ضرور جی ضرور انزایټی نن سبا ډیر زیات ده خلکو ته ډیپریشن کې ډیر زیات ټینشن ډیر زیات کوي دا غي د لپاره موږ نقصت یو سړی د صحتمند دی او هغه ویټ لوس کوي کمزورتیا لګراولي دا مطلب چې ما ستا غونډه کې نو داسې دوي شته جی بالکل شته بالکل ان شاء الله په ګارانټي سره به استعمالي کړی تقریبا یو دا تقریبا څومره ټایم کې دا وزن زما کمیږي چې تاسو یو کورس استعمال کې 15 دن د لپاره د تزیو کپسول لیکما تاسو په 2 کیلو وزن په ګارانټي سره راکمیږي ان شاء الله دا د ساید افیکټ یا څه هیڅ قسمه ساید افیکټ نشته ساید افیکټ هیڅ قسمه نشته دا خو یوناني دي هربل جړی بوټي تاسو ته پته را چې د جړی بوټي هیڅ قسمه شي هو چې کوم دا ډیر خلکو تاسو نو وخت کنه جی نو د دې ساید افیکټ یا
څه شته که څوک استعمال کړي هسې نه په ویډیو ګوري او بیا هغوی ته څه مسله یا دغه بعضې چې کوم دي خلک والي لکه دا ماجون ټن ټن دی که څه لوحه پاړ والا چې کوم دی نو خو خلک ډېر زیات لکه مطلب ډېر قیمت 50 او 60,000 او داسې وي که نه نو هغوی نه چې ډیمانډ وکړي نو مطلب وایي د هغې سایډ افیکټ هم شته دی نو مطلب د دې څه شته دی هغه 50 او 60,000 باندې چې کوم هغې ورکوي که نه هغه موږ په ډېر کم انویسټمنټ کې دا شی راټول کړی دی ټیک شو او په دې کې یو نیم څه خلک پکې داسې دي کمتر به ورته وایو چې هغې سټیراید یوز کوي الحمدلله دا بډومبي لباټرۍ ته وړي لباټرۍ کې به یې ټیسټ کوي چې دا صرف هربل دي په دې کې چې کوم دی یو قسم له شي زاچوم زه تاسو ته ښیم کستوري ورته ویلي چې دا ډېره زیاته قیمتي ده دی 5 دا وګورئ جي تاسو خیر د سمیل هم کې تاسو سمیل کې حکیمي بوی به ته راځي خیال موري حکیمي بوی به ته راځي کستوري دي ته ویلی شي او دا ډېره زیاته تقریبا څه په 84-85 هزار روپۍ باندې دا کیلو ده دا شی پکې اچو ابل پکې یو څو نقصې دي چې هغه زموږ د والد صاحب د وجې موږ ته پاتې شوي دي ټوټلي جړي بوټي دي الحمدلله او هېڅ قسمه سایډ افیکټ یې نه یو سړی 50 ډبې استعمالي د الله په فضل و کرم سره هغه به هېڅ قسمه سایډ افیکټ نه ورکوي جي سلمان بھائی سوشل ورکر دی زمونږ ملګری دی او زمونږ چې کوم ملګری ښه کار شروع کوي انشاءالله موږ به کوشش کوو چې سپورټ کوو او هر سوشل ورکر له پکار دی چې خپل ملګري نه چې عام خلک هم ځان سره سپورټ کوي او بیا درته یو خبره بله کوم که سوشل ورکر یو کار کوي نو هغه به په 1 نمبر چې کوم دی به تاسو سره دوکه نه کوي په دې وجه که په هغه پسې تاسو معمولي ویډیو 2 نمبر شی درکړو ویډیو هم پسې جاري کړه ده نو د هغه بې خوبونه دي خو هغه به خپله تسلي صرف او صرف په کلام پاک باندې کوي چې یاره زه بالکل صفایي یم او زما دا پروډکټ چې کوم دی دا بالکل اوکې دی سلمان بھائی آخري څه پیغام لرئ ډېر کتونکي دي خواهشمند دي دا پروډکټ آرډر کول غواړي د دې به څه طریقه کار وي او څنګه به دا هغوی آرډر کوي بس زه یو عرض کوم اخري زمونږ په ویډیوګانو باندې ډېر فیک کسان دي او فیک نمبر یې دغه کړي دي او قسم د تخرم کله کله ماته کالو کې یا ماته میسیج وکړي دی الکتا یا ورته کنځلم وکړي زه ورته یم خیر دې برداشت کوې یا ورته اکثر خیري وکړي قسم دې داسې شوي دي په خدای مې دې قسم یې داسې حساب چې د 2-3 زره روپو شی ولې لیږلي او 2-3 زره روپۍ ته والي فیک نمبر یې وایي یاره کار یې ونه کو صرف خټې را لیږلې وي یا اکثر داسې وشي چې ورته وایي چې ټیک شو بېغم اوسه زه به له شي در ورسوم پیسې ورته وکړي بس بیا غیب شي نمبر ولا بلاک کړي ټوټلي فیک نمبر دي زموږ صرف د دواخانې 2 نمبر دي یو 0319 زه زباني ویم چې څو غلطي کېږي نه یو 0319 50-87-900 یو 0312-75-60-546 نمبر دا زما الکان ناس دی هغې اټینډ کوي الحمدلله چې څه قسمه پروډکټ دي 2 خبرې دي یا که مثال کې طور پر د یو سړي ټرسټ نه یقین نه ډېر زیات شکي شوي یا ډېر زیات والي شوي هغه مردان 400 چوک کې 400 چوک نه سبزي منډۍ او سبزي منډۍ نه داسې دی بجلیګر ته شروع دلته زموږ تقریبا 4 نمبر پلازا په دې کې دواخانه ده یا د دلته وزټ کوي یا چې کم دی مثال کې طور پر ما ته ویډیو کال کوي ما زدي ما دی ویني دا غینه پس ان شاء الله کور ته رسید لیبرټ پترو باندې ان شاء الله با اعتماد سیستم بوته کیږي ان شاء الله د الله په فضل و کرم سره ان شاء الله سلمان مردانه دا تاسو د وخت نه پیژنې چې عمر له پازیټیو کردار ادا کړی دی د پښتو معاشره کې او ډېر خلک یې رسم لولي دي نو زه وایم چې سلمان بھائی با داسې کار نه کوي ځکه چې د تعلق د علماو د کورنۍ سره د والد صاحب مولانا صاحب دی داسې رور عالم دی ماشاءالله مفتی دی نو د دوی تربیت چې کوم دی په یو داسې کورنۍ کې شوی چې دا به نه فراډ وي نه به دوکه وي نو ضرور چې چاته دغه پروډکټ ضرورت وي سلمان مردانی دغه نمبر یو دا ښکاري یو ورته بل زبانی ویلو نو په دغه باندې تاسو خپل اړیکه نیسئ ان شاء الله تاسو ته چې کوم دی 1 نمبر ادویات دي دا به تاسو ته ملاویږي ډېره مننه